تلیفون مو ولې ژر چارج خلاصوي؟ یا هم د خپل موبایل بیټرۍ ولې هغه خپله کوالټي او هغه ظرفیت له لاسه ورکوي؟ تلیفون د چارج د ژر خلاصېدو زیات لاملونه شته. موږ به یې هغه تر ټولو اړین دلته درته وښیو. ځینې وختونه په صحیح طریقه د تلیفون نه استعمال د دې لامل کېږي چې موبایل مو ژر چارج له لاسه ورکړي. دغه 5 کارونه چې موږ تاسو ته وایو دوستان، دغه 5 کارونه د تلیفون د چارج په ساتلو کې کومک سره کوي. لومړی، تلیفون مو هر وخت چارج کړئ. تلیفون د دې پر ځای چې په یوه وار له 0 څخه تر 100 پورې چارج کړئ، تر هغه دا ډېر بهتره ده چې تر هر 40% وروسته مو بیټرۍ فل چارج کړئ. د بیټرۍ تولیدونکي وایي که تاسو خپل تلیفون د 0 څخه تر 100 پورې 400 وارې چارج کړئ، نو ستاسو تلیفون بیټرۍ به 0% خپل ظرفیت له لاسه ورکړی وي، یعنې خپله کوالټي 0% د لاسه ورکوي، ځان اچوي. ځینې خلک د ورځې 2 واره د ټول تلیفون چارج خلاصوي. هغوی هر ګړۍ تلیفون چارج ته ور نه کړي، بلکې په یوه وخت ګرده تلیفون چارجوي، نو په یوه کال کې به خپل تلیفون بیټرۍ 40% خرابه کړې وي، یعنې چې د 0 څخه تر 100% پورې دی په یوه وار د خپل موبایل چارجوي. نو مخکې تر دې چې د موبایل چارج مکمله خلاص سي او بیا یې پر یوه ځای چارج کړو، ښه خبره دا ده چې تلیفون د بیټرۍ د ورځې په بېلابېلو وختونو کې چارج کړل سي، یعنې په یوه پلا مکمله چارج نه کړل سي. دویم لامل دا دی چې دوستانو خپل موبایل په ډېره ګرمۍ یا لمر کې مه ساتئ. د لمر یا لمر ته تلیفون کاروئ یا هم بخارۍ و بغل ته داسې په ګرم هوا کې موبایل استعمال په زیاته ګرمۍ کې د بیټرۍ باندې ډېر فشار اچوي او ژر د خرابېدو سبب کېږي. همدارنګه دریم لامل دا دی د تلیفون بیټرۍ مو مه تر 0% پورې کاروئ او مه یې تر 100% پورې چارجوئ. غواړئ چې د تلیفون د بیټرۍ حالت مو همداسې ښه پاته وي، نو 0% پورې تلیفون مه کاروئ. د بیټرۍ تولیدونکي وایي د چارج ښه اندازه د 50% او تر 90% پورې ده. د دغه په انټروال کې چې تاسو خپل موبایل استعمالوئ د 50% څخه تر 90% پورې، دا تر ټولو بهتره طریقه ده. څلورم، که غواړئ د تلیفون مو په یوه وخت لپاره ونه کاروئ، یعنې یږدي، نو 50% یا 80% موبایل چارج کړئ او بند یې کړئ. بیا چې مو کله یوه میاشت، یو کال، یوه هفته بعد په کار بېرته یې واخلئ، چارج یې کړئ او ویې کاروئ. بیټرۍ ته به یې زیان نه وي رسېدلی، نه به خرابه سوې وي. پنځم اخر لامل دا دی چې تلیفون سکرین د رڼا کمول دی. تلیفون همیشه په خام سکرین په ډارک موډ کې وکاروئ، هم به مو سترګې ژغورل سوي وي، هم به مو تلیفون چارج د بچت وي او هم به مو تلیفون بیټرۍ سمه پاته سوي. دغه ټول هغه 5 لاملونه چې ستاسو د موبایل په ژر خلاصېدو کې درسره یعنې ستاسو د موبایل هغه بیټرۍ کیفیت صحیح ساتي چې تاسو دغه 5 لاملونه ورسره مراعات کړئ او هم خپل موبایل بیټرۍ کیفیت ساتلی وي او هم مو موبایل چارج ژر نه خلاصوي. تمه ده چې ویډیو مو خوښه شوې، چینل حتما سره سبسکرایب کړئ.